أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو پنځو سمرید د سورې شورا. وكذلك أوحينا إليك. چونکه نن ورځ موږ تاسو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه کې د دې څخه پورې مون خبر را رسولې و د الله په فضل او کرم چې درې کالو پورې نبی صلی الله علیه وسلم غار حرا یا جبل نور کې د الله بندگی وکړه. به جبريل د انسان په شکل باندې ورته راغی او د سورې علق ابتدایي آیتونه ورته بیان کړل. رسول الله به کول راکته شو. خدیجه الکبرى د ورقه ابن نوفل خو ورله جزمه بر خاون باندې د شو حالات راغی. به دغه دواړو تسلی رسول الله له کې استخوبونه او د خلوت مسله او دا خبره ذکر کول چې شپږ اقسام د وحی په ذکر کړه. کله به د زړه کې الله خبر ور واچوله، کله په خوب کې یو مسله نبی صلی الله علیه وسلم الله بیان کړه، کله به جبريل د دحیه الکلبی په شکل باندې راغی یا د بل باندې شي، کله د معراج مسله او کله ورسره الله برای راس خبر وکړه. نن به دا خبره چې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې کوم خلکو اوله ایمان راوړو او د الله نبی د مکه مرکز ولې ځان له انتخاب کړي او درین دا منه چې د مکه مشرکانو د محمد رسول الله په دې حرکتونو باندې ولې څه اثر نه خو درسو پورې د مقابله کړي اول وخت کې او کم کالونه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابتدایي او کم ملګرو ور باندې ایمان راوړو دغه اعمال سوا زمونږ او د سلف صالحین په مجلسونو کې به فرق دی. دی په هر مجلس کې یا اکثر مجالسو کې به د محمد رسول الله تذکرہ کیده. دا تذکرہ به کیده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې شرکت وکړي، څومره ملګری وسره و، د ورځې حرکت وکړي او د شپې څومره ملګری شهیدان شو او څومره زخمیان شو، جانب مقابل له څومره تاوان ورواړو، څومره اسیران او څومره بای کې مردار. دا تذکرې به کیده. زګه به د هغه خلکو په مجالسو کې نورانیت او زیبایی بوا یو بل سره بچ مخامخ شونو سلف یو بل بيدا ویلي والعصر سورې عصر به ویلي چې اے خلکو ګوره انسان په تاوان کې مگر بری څلور شینو باندې تاوان نه بچ کیږي. صحیح ایمان باندې چې سړی په الله باندې ایمان راوړي او خپل عمل د رسول الله د سنت برابر کی حق باندې ودرېږي او کله چې د مشکلات رسیږي صبر. زمونږ اوسه په مجالسو کې ټول تذکرہ د دنیا کیږي، څومره دکانونه دي څومره بشي الګه فصل واخستل شو کوانه فصل شو، څومره غاډي دي شړې پیدا کړو څومره پیدا شي. د دې وجه نظمون برېزلونو کې رڼایم نشته، خواندم نشته، پریشانې نه دي. زګنه د رسول الله تذکرہ کو نه دغه صحابه تذکرہ کو نه د دین خبره کې او سیوا د دین چې دنیا دا او دنیا دا او دنیا او دنیا چې څوک یادي هغه خپل خرابې کی زیبای ختم شو تردم به زړه کې جوړ شنه به سړی قید شي زړه میرا قید دی چرته لار شم او څنګه لار شم او سوکم. دا خبره انسان له لګيږي او شروع شي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله تذکرہ ونی شي یا د عمر ابن الخطاب د مجلس کې بزمن الله خیر مو ونی شي. د عمر تذکرہ وکړه د رسول الله تذکرہ وکړه د ابوبکر وکړه د نور صحابه د رسول الله د سیرت نور سره دی او صحابي سیرت الله په فضل او کرم سره بیانو چې ازمن د دین کوم مشران دي د ابوبکر انوري تر واشر رضی الله عنه پوری کوم چې اکثر دی او اغلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې په خپل عمر کې دوه دورونه تیر شوي دي. تاریخ ولالي کې چې یو د مکی دور دی او بل د مدینه، مکه المکرمه او مدینه الرسول. د مکی نوم چې انسان اخلي به د شي واخلي چې مکه المکرمه، د مدینه نوم چې اخلي مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. ډیر انسان مدینه منوره اخلي هغه خر چې هغه درنا والا خار نو ار خر درنا والا خار دی.
بلکې مدینه النبی او مدینه الرسول ویل پکار دي چې داس موږ د محمد صلی الله علیه وسلم خار دی دغه ګرځیدل دی په دې کې وفات شوی دی په دې کې دعوت کړي دا هغه دعوت او د جهاد مرکز دی د سی ویل پکار دی د مکی په دور کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر زیات تکالیف راغلي مدینه کې هم تکالیف وو لیکن بهم کم په نسبت سره مکیله د دې وجنه د سیرت والا د لیکي چې زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم کې سرنګ والو سپین انسانو لیکن غنم رنگ شوی زکو لکثرت اسفاره یو خدا چې رسول الله ډیر سفرونه کړی وو ولی بروزه للشمس او بل دا چې همیشه د انور لګرځي دونه ایسه د رنگ مبارک ورته لګ غنم رنگ لواړو د رسول الله ټول ژوند د جهاد قران او سنت چې تاسو مطالعه کې څلور ایسی بشي د درې ایسی چې د ټول د جنگ دی یو ایسه به شرط د اعمال او مسله ده دغه کې د سره یو ولګلو دغه خپل په غزا کې شریک شو واغې ځکه دا مسله وشو دلته دا قیدین ورکړو ونیول الته دومره شهیدان او شول په دې کې دومره دشمن باندې غلبه را لودل دا مسله او الته اغه غنیمت باید دشي وشي د جګړې امر د جنگ قومندان اغه دی پلان اغه دا ټول دا مسله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې ژوند کې زموږ وسوسو کامیابی را زمونږ وسوسو هدایت الله رب العزت رسول الله بری سیرت او ژوند کې خودل او دا انسان له هغه وخت یادېږي چې قران او سنت مطالعه کوي وی ګوري اول خو انسان دغه سیرت دومره یاد لري نه به چې چرته یاد لري باز خلک ورمنې ایسه بوج کې راشي دا څه داستانونه شروع شي وي د څه وشو دا لیکن کم زړه چې هغه د ایمان په دې رڼا باندې آباد دی هغه د محمد رسول الله رضی سیرت نه خوان اخلي خپل کامیابی په دې سیرت کې غني خپل ناکامي په دې کې غني چې دل ران شي او دا عبادت غني او د دنیا او د آخرت د کامیابی مسله ځکه سیرت دا منه د رسول الله ژوند کوم ځکه چې امر شوی منل دی او چې کوم ځکه منل شوی دی غیر ځان ساتل دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر انتهایی زیات تکالیف راغلل تر دې پورې بعض روایتو کې درجه ورستي خدیجه کبرا طلب وکي وزما خپل راشه رسول الله ورته ویلې ذهبت وقت الراحه والنوم ويا خدیجه اقد راحت او د خوبونو وختونه لاړل نور چې ما به بنزیش کله کې سره واده وکي اگر سلوي خرو په عمر وا وس شکل د سلوي کنه ورسې د موضوع په نبوت باندې مشرف شوم او مبعوث کړم شوم د الله د خوانه نور د راحت مسلې لاړې خوبونه نور لاړل یو غم اوس ما په سر باندې راغی یو درد چې هغه د ټول امت اصلاح بلکې د انسانانو جنت دواړو تاسو خپل سوچ وکړئ یو سړی دی چې هغه د خپل خاندان مسؤل دی هغه باندې به څومره بوچی یو بل سړی دی چې هغه د خپل قوم مسؤل دی یو بل سړی چې هغه خپل ولسوالۍ دی یو بل سړی چې هغه والی دی یو بل حکمران دی یو بل د ټول دنیا بادشاه به پاږي کې انسانانو جنت د دواړو د محمد رسول الله په غاړه باندې ورپرې واته د دې دواړو تربیته رسول الله ام د جناتو د پاره لګل شوی دی ام د انسانانو د پاره لګل شوی دی نو اې د سې نبی چې دومره غمه به سر پروتي هغه به شرط د شه د راحت ژوند تیر کی شرط نه تیری د خوبونو ژوند هغه نه تیری همیشه بکلک ولاړو انسان چې د خپل کور قیاس وکړي نو بعد دغه نه به رسول الله قدر د معلومی کی زمونږ استاد محمد رسول الله زور به د معلومی کی چې بده باندې څومره زورو د څومره د امت مبارکه پریشانی لرله دغه د هدایت مبارکه د څومره لیواله او چې په کومه طریقه باندې زما د انسانانو او د قشن د جنات د قران او سنت په تابعداري باندې راشي الله دنیا کې کامیاب کې او په قبر کې او په میدان د حشر کې او اخر کې جنت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په باب د دعوت کې څومره تکالیف ما باندې راغلي دي په چرته یو نبی نه دی راغلی دا حقیقت دی هیڅ یو نبی باندې دومره نه دی راغلی کاغه نوح علی السلام دی او قبل لی زموږ په نبی دومره زیات راغلی او رسول الله فرمایي چې اشد البلايا سخ امتحانونه چې د انبیاء راځي به په حق انسانانو باندې چې څومره انبیاء ول ورنږدې کیږي څومره چې د انسان ایمانی هغه الله په امتحان راولي زور یو اثر کې راغلی وی چې کله سار شي نو د مصیبت رب العالمین لوي چې یا ربي ز په چا باندې ورشم وی علی اولیاء ازما په دوستانو باندې ورشه چې وی صبر وکي ایسه درجه او چته کم او دا راحت خوشحالي دا رب العالمین لدی سر کی وی چې یا رب ز په چا باندې ورشم وی ازما په دشمنانو باندې ورشه چې سخت مستان شي ازما په مخالفت کې ودرېږي یو د می به راګر کوم وی شه تبو برباد کړ د امتحانونو راځي بن بیو باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګه نه راځي او ځای کې ډاډه والا
یو صحابي ورته ویل یا رسول الله څو وخت پورې موږ د توري په وګو باندې ګرځو دا تړه واغه وژنه او د امتحانات د مسلو سره مخامخ شو بيد الله نبی له ډډه والے وکینه سو ویل چې پتا شو باندې اسمه ملګرو سره امتحان راغلی دی امتحان خو به وړاندې انبیاء راغلي دي چې هغه ارش ولا زکریا علیہ السلام د الله په دین حلال شو له یحیی علیہ السلام ودرول شو د وسپنه په دې ګمنځ باندې دغه کې ګمنځ کړی شو ایساغه قسم عذابونه باندې معذب شو دا څه تکلیف دی چې دا په موږ راغلي لکه دا اوس موږ تاسو معمولی حالت نه راغلي لکه سخته ګرمي ده سخته پریشانی ده لوګه ده کاروبار نشته لري لیکن د خپل ایمان وګوره د قرآن او سنت نعمت وګوره به د پوخانی انبیو تکالیف وګوره ته بالکل په مزو کې موږ چې څوک ژوندم کې دا وګوره مزي په نسبت سره د مخکې خلکو له په ایمان دومره حالات راغلي دي زمونږ استاد په محمد رسول الله چې کوم حالات راغلي دي او داغه په دې ملګرو چې کوم راغلي دي شرط کې یو را روان دي ګورو وي به خپل ځانم ګورو ایمان بم ګورو دا وې سره به برابر وو وې څومره چې د انسان ایمانی او عمره په هغه باندې امتحان راځي د چا چې قوي ایمانی سخت امتحان او د چا چې کمزوري لګا اسنه چې وانه وړي بیمانه نشي وجد دا د دین کانو خلکو مثال لشي لکه سره زرا د زرګر خواله چې کله ورشي هغه په دې ور باندې اړې راړې مقصد به بده کې دا خبر نه چې دا د سرو بیزتی کوي او به چې دغه څټکونه راواله وای ور باندې به یو طرف ته وي او په بل طرف باندې ته وي اخر کې ته ایسه کالیو جامې جوړي کی معنا والی یو شی او بل شی او حارونه جزنانه په دې غاړه کې چې په دې وګونو کې بره پوزا دا زیبو زینت د پاره رب العالمین په موږ تاسو باندې امتحان راولي په دې صحابه باندې راوستي او په دې تابعین باندې راوستي او په انبیو باندې راوستي چې الله رب العزت د دې خلکو درجه ډیره اوچته کی مخپړان دی بوزي انسان باید په دې باندې چرته ناشکر نشي خپه نشي دي احادیث چې انسان ګور ډیره تسلی سړي راوشي حدیث کې راځي ابن کثیر او حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام وې پورز د قیامت الله رب العزت چې د انسانانو له انعامات ورکي کم چې مشکلاتو کې واقع او صبرونه کړي عافیت انسانانه روغ انسانان به د ارمانو کې چې الله زموږ د بدن ټک ټک وغو چې موږ صبر کړی او دغه منقبتونه دې موږ لا کړی وي دغه دومره خیر او دومره مزيدي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مکی دوره دا به درې قسمه دي بلکې څلورا یو قسمه ژوند رسول الله دا دی چې د پیدائش نه تر څلوي کلنې پورې د یو ژوند به چې کله په څلوي کلنې کې دا په پیغمبري باندې مبعوث شو تر 3 کالو پورې به بل ژوند دی چې باغ کې د دعوت کو اسریه پټه یو لبورتلو بل لبورتلو د الله توحید به ورته بیانولو به د 3 کلو نه تر 10 کلو پورې دریم ژوند دی چې هغه کې رسول الله دعوت شروع کې ښکارا جهريه میدان باندې ودرېدو په ډاګر به د 10 کلو نه تر 13 کلو پورې د به بل ژوند دی چې رسول الله ورته امر وکړي چې رب العالمین ورته امر وکړي چې یا رسول الله نور زم مدینه له لس کله به د مدینه ژوند دی یو لسم کله هجرت باندې به وفات شوی دی نو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مبعوث شو اولنی 3 کلو د دعوت کو پټه کو یو شری خواله بورغه به بل چا خواله ورغه به بل چا خواله ذهن له بدا سوال مرضی چې دا رسول الله ولې دعوت پټ کو زمونږ رب العالمین ټول کومک د سره د چې کوم دعا غوښتل الله رب العزت دا قبل اول الله کړی د په تایید کې ولاړې وینو که چیرته د ښکارا دعوت کړي وي او دی خلکو چیرته مخالفت کړي وي د الله نه غوښته کړي وي چې الله دا خلک برباد کړي ټول به تسنس وي د پټ دعوت نه ضرورت دي او دومره قوي انسان چې هغه زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه دعوت کې به پټ کړي اهل علم فرمایي په دې کې ډیر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا چې انسان کله یو ځل لاړ شنو اول به درجه بندي کوي څه مطلب ډایرک به خبره نه شروع کوي بلکې دا به یو ور داخله وڅاري چې لکه زما سره به دې مسله کې شریک څوک دي زما سره به دې مسله کې مخالفین څوک دي زما سره به دې مسله کې دا دوه مخې څوک کوي چې زما مخې لړا شنو یو رقم حالات راوړي د بل چا مخې چې ورشي به زما بدی ورته بیانې د دې درجه بندي د وجنه رسول الله د خپل دعوت شروع کوي او پټي شروع کوي قتل لا قتل کول ملګری کاته چې لکه دا ملګری څوک دی او مخالفین څوک دی دا دوه مخې انسانان څوک دي ترڅو پر دا معلوم کی کچرته اولنا محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو له دا خبره کړې وي چې اې د مکه مشرکانو
ستاسو د ادریس او شپته معبودان ګوره هیڅ نشي کولای حقدار د بندګۍ واځي رب العالمین دی زما سره به دې خبره کې متحد شي کې نه بربادېږي نو په زیاده دی باندې چې رسول الله ځان له ملګری تیار کړی وي کې دې شي هغه خلک چې هغه ورسره به ایمان راوړون هغه مخالفت له ولاړ وي دا خود څه شول کې بډاګر باندې چې سړی ودرې دشمن او اسلحه سری بغیر د خبر نه ایسه هغه باندې پیرو کې وی ولي هغه به چرته تامني بلکې رسول الله خو په مسله شروع کړه به کوم انسانان چې هغه کې انابت رب العالمین هغه له توفیق ورکو ایمان نه راوړل او کوم انسانان چې هغه په صد باندې ولاړ وي صلی الله علیه وسلم به معنی مردار کړ ختم کړه د دې حکمت د وجه رسول الله د دعوت پټ شروع کی او انابت په انسان کې د شی صفت دی چې انسان له قرآن او سنت د توحید او سنت خیر وربکی دا انسان باید پسان کې پیدا کی اصلي نعمتونه په نعمتونو کې چې رب العالمین موږ تاسو را کړی دی یو قرآن را کړی دی بل محمد رسول الله سنت را کړی دی د کوم سړي چې عقیده توحیدی د کوم سړي چې د عمل د سنت برابر اگر که پاغه کې ظاهري څه فسق ولې نه د شي وخت رب العالمین راولي چې هغه به ختم کی بس اصلي نعمت الله ور کړی دی دا خو زمونږ رب العالمین ځان له انتخاب کې چې قرآن ورکه سنت د نبی ورکه توحید ورکه دا سړي رب العالمین ځان له خو کړی دی په دې ټول انسانانو کې انتخاب کړی دی د دې سړي سره په دې مناسبت باندې مینا کوا چې یو سړی د قرآن او سنت عقیده والا دی چې لکه تاسو ما الله انتخاب کړی دی یجتبیک لسان العرب کې ابن منظور فرمایي و الاختيار لمعالي الامور دی اوچت کارون رب العالمین داس مسلمان موحد انتخاب کړي او دا بلی کړي او دا بلی کړي او دا بل انابت به سمانا ويهدي اليه من ينيب يدور مع الحق حيث دار چې په کوم ځای کې حق مسلې الته ورزا یو کشر ماشوم دی لیکن دا خبره د قران او سنت برابر ده ته کډیر اوچت مولا ولې نه لیکن سره دا خبره معلومه نه و واغ سره معلومه ده نو ته دا خبره نه کوي چې لکه زم ملایم ز عالم ما زم مدرس د قران او سنت مزید دی امي سړي دا خبره ولې ومنه مو دي ماشوم ولې ومنه نه من به د حق پسې ګرځو داس منګه ورکه د رسول الله فرمایي چې په کوم ځای کې اعلان وشو ځان ورسوا داس ما کشر دی داس ما امیر ور دی یو دکاندار دی یو زمیدار دی لیکن دا کوم عمل چې دا کوي په دې باندې د قران او سنت نه دلیل لري ولی په بل طرف باندې زمو درس ما په کلونو تدریس می کړی دی لیکن په دې مسله باندې مال علم نو واغل اشتري زبوس خمخه دغه خو ورزم او حق حدیث به اخلم عمل قربانه کوم د دې صفت انسان باید فزان کې پیدا کی نظرۃ النعیم کې د شي معنا کړی د دینابت و الرجوع من الكل الى من له الكل د دې ټول دنیا نه رجوع کول واپس کېدل او اقذات ته توجه کول چې هغه د ټول دنیا اختیارمند دي انابت چې کړه په انسان کې زمونږ الله تعالی هدایت کوي د دې وجه درسونه کې موږ دا خبره کوو چې قران او سنت موږ لس اسباب د هدایت ذکر کړي دي ځان له شمار بالکل برېځړي ولي کوي اول رسول الله فرمایي الصلاه منذ ولعبد ما ساله من شکل انسان کې دي انسان له الله هدایت نصیب دویم دا منه شکل انسان د کعبه خواله ورزي حج د بیت الله کې یو ته د الله نه دعاګانې غواړي چې الله مله هدایت را دریم شکل انسان کې د جهاد صفت پیدا شي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم الله يدخل کله موږ هدایت کو څلورم چې کوم انسان قران او سنت له وخت ورکه هدن للمتقین هدن للناس پنځم چې کله په انسان کې انابت شپږم چې کله د محمد رسول الله تابعداري کوي په ارڅ کې حتی فی التنعل والترجل تر دې پورې چې وسړی د چپلی استعمالي پاغي کې د رسول الله تابعداري یو سړی د خپل وخت ګمنځي پاغي کې د رسول الله تابعداري یو سړی مونږ کې پاغي کې د رسول الله تابعداري بازار کې سودا اخلم د رسول الله تابعداري ووم چې کله انسان د الله نه دعا وغواړي چې الله تعالی هدایت نصیب کا اتم د الله فرح باندې به انسان له هدایت کېږي او نه هم چې کله انسان د رب العالمین سره محبت ولري لسم چې کله انسان کې قوي ایمانی نو کوم انسانانو کې چې هدایت هغه کې انابت رب العالمین هغه له هدایتونه کول است رسول الله دعوت منلو دی خوراتل دویمه خبره ده چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت د لپاره مرکز د مکه انتخاب کې دا ول انتخاب کې مکه المکرمه ولې بل خوانتلو طائف له بشر ته لاړ وي بني تقیب خو له بلاړو دي اطراف له بلاړو خپل دعوت به شروع کړي ورور براتلې وجد دا د مکه کې ذکر رسول الله دعوت شروع کې لانها ذکر د مکه چې دا مرکز دی دارالخلافت دی دا مرکز دی مرکز قانون در چې کله انسان په مرکز کې کار وکړي د دې ځان لږه پیدا کړي ملګری پیدا کړه اطراف به خپل برابرۍ سيدنا وامامنا امير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمت الله عليه هغه په دې باندې مستقل خبره کوي ک په یو خار او په یو علاقه کې ډیره فتنه ولې نه
لیکن عالم له مناسب نشي د غیزه نه و تختی بلکې دا بدل تکر کی دعوت بکی ځکه په خار کې ډیر عظیم کار کیږي دا مرکزیت دی قسم خلق دی خو راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کله بنی اسرائیل کې پیدا شو او رب العالمین دا مصر لبوتلو فاق تدبیر باندې کوم قران ذکر کړی دی ولی ډیری وجری یو وجه علماء دا ذکر کړی دی چې هغه مرکزو او دویمه وجه دا چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم بنی اسرائیل دا د دې فرعون او خادمان و کدا چیرته به خپل قوم کې رالوي شوی وینو به د دوی فرعون مقابله د انسان ودرېدل د ګران کار دی ځکه چې کمزوري همت والا بوي بلکې رب العالمین د فرعون کور له بوتلو دی مصر لا الدر وزیرانو سره رئیسانو سره بادشاہانو سره به مجالس کې ملاقاتونه وشول اخر ملا وتر د عظیم فرعون لوی دیکتاتور مخې له ودرېدو فرعون ولید ابن مصعب خواله او دا اق فرعون څلورم سو وکاله د ژوندو په دې څلورم سو وکاله کې دا چرته نه جوړ شوی هم نو دا خبر اوګه چې زه خو رب ما ایست د الوهیت دعوی وکړه د ربوبیت انا ربکم الاعلى دته په عقیده کې به دوه قول دي یو قول مفسرون دا ذکر کړی چې دا ظاهری دي دویم دا چې دا مشترک دي لیکن چې قران او سنت کله انسان وګوري د شرک عقیده لرله الله منلو اق موسی ابن عمران ابن قاحصه ابن يسحر ابن لاوی ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب العالمین د مخله ودرو مقابله ورته وکړه نو رسول الله الله په مکه کې ځکه انتخاب کې چې دا مرکز دی مرکز له کوشش وکړ دی التکار وکړ دی دریمه خبره بدای چې کله رسول الله دا پټ دعوت شروع کینو اول کم کسان دي چې رسول الله خبره ومنله بده ټول کې اول څلور کسانو د رسول الله خبره ومنله خدیجه الکبرى ابو بکر صدیق علی بن ابي طالب زید بن حارثه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اولنې دعوت چې داغه بیبي قبول کې خدیجه الکبرى خدیجه بنت خویلد چې د رسول الله نه مخکې دوه خاوندان دي نکاح کړي او به غوي وفات شول یو عائز نومیدو بل حاله به د رسول الله سره نکاح وکړه طریقه د نکاح مخکې سره دا بیان کړی شوی و نفیسه بنت منیه دا د رسول الله صلی الله علیه کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شام د سفر نه راغی د میسره سره لاړو څډیر عجایبات ورته غم بیان کړ دي خدیجه لا او خدیجه په خپلم دا ول د رسول الله په سر باندې نشي ملائکه دا وزن نیولې وي زنانه را دعوت کوي دلته راشي دي سړي له وګوري د محمد علیه السلام په دې کیفیت باندې روان دي نو دینو فیصله ورته ویلې وې ته واده ولې نه کوي زما وسه نشته وې د زنانه نه کوي چې غړي رمالدار ده او حسبدار ده او چې د زنانه ده وې څوک خدیجه وېغه بچرته زما سره واده کوي خو ډېر خدمت کړې دي وې زه کوي څوک راولېګا نو په دې وخت کې حمزه رضی الله عنه صاحب خو پرېدا او د قشنه ابو طالب صاحب دا ورالل شنو کان ورته مہر کې مقرر کړ خدمت هغه ویلې نو کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وحی رااله د خدیجه خو لاله دومره خبره ورته وکړه والله لقد خشيت على نفسي دغه څلور توجيهات من کړي و یو په دې توجيه وی قسم په الله ز په زمانه ویریدم ک جبريل به مال په حق شکل باندې راځي لکه کوم چې ما وریدو د شپږ سو وزر وي زړه به مټق بیل شي دویم دا معنی وی قسم په الله ز په خپل زمانه یریګم ک د ټولي دنیا رهبر او قائد او پیغمبر ما جوړ کړه خو مال ګرانه تمامېږي ذمہواری و درې مناشنا توجيه ده چې اکثر محدثین ډیره ترجیح ور کوي وی قسم په الله ز په خپل زمانه ویریدم که زه پیغمبر شم تعالی دعوت درکم او تعالی به دې کې ابلیس وسوسه درواچوي او ته انکار وکینو ایسه وګورته برباد شي خدیجه ډیره وکړه خزوا د محمد رسول الله ډیره کیسه تربیت وکي تسلی ورکړه او دا خبره مرته بیان کړي نو داغي په سره کې رب العالمین دا ایمان وردننه کې وی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان باندې مشرف شو اولنې زنانه داوا د دې وجنه اسلام کې زنانه ډیره غټي قرباني نه ورکړي دي زنانه له سړی په سپک نظر باندې ونګوري چې دا کمزوري مخلوق د زنانه د زنره ما اوله شهیده په اسلام کې سمیه رضی الله تعالی عنها وا د فرعون د خور اولنې شهیده چې ماشته چې د فرعون علیه لعنت خادمه موده قشنده وکتبه ورته ګمنځوله چې په موسی علیه السلام باندې کله ایمان راوړو نه هغه شهید کړه یو درې بچی د غیر واغه سو کړی کې ورته ګرم کې پاغي کې ورته وسو خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړو دا کمزوري مخلوق د زنانه ډېر کمزوري دي کې اشاره ده دی چې د دین خدمت رب العالمین کوي همیشه ګوره په دې کمزوري مخلوق باندې کوي قران او سنت تاسو مطالعه کې همیشه د متکبرینو انبیاء له دا خبره کړې ده وستاسو خبره منګ نه منو لکه ولې نه مانی وستا په دې خوا کې چې ولړي د سپیر خلې د کمزوري خلې د خور پړاک قسم په الله موږ شرمېږو په دې باندې چې موږ په مجلس کې ناسو عمار د مناسي بلال د مناسي
صہیب بن ناس دا غریبانو مو داخله کیو دا بنگلین لري او مالدانی لري او دان لري او دا خدا د رب العالمین قانون دی چې څومره قوي دشمن په دې قوي کې ولې نه الله رب العزت په کمزوري مجاهدینو باندې لاندې کوي دا تاریخ پرې باندې ګوره تاسو وګورئ هر وخت کو په هر دور کې دیغه 15 شپږ ضعفا مجاهدین ولې په بل طرف باندې زرهاو پسلهاو په لسوز ملکونه غوي بل ما بین کې اتحادونه کړی دي لیکن چغې ته وېستي معلومات نه کې جوز بڅره پېږي او دی خو خلک چې وګوري یا باغه بشرګان درې ورځې پناره شرط چې عمر مې را پیدا کی هغه په سوال زاري باندې را پیدا کی دا وجه دره چې داس موږ رب العالمین قانون دی چې د دین خدمت امیش په دې غریبانو باندې کوي په دې کمزور انسانانو باندې متکبرین ورته ولا داخلي کې نو که داخلي کې دا بشر د ډیر روس ترش خدیجه رضی الله عنها دا رسول الله بیبي وا د رسول الله اکثر اولاد دینه شوی د شواد ابراهیم نه چې هغه مارینه پیدا شو اول اولاد ابراهیم شو عبد الله دغه نور سه به زینب رضی الله عنها وشوا به رقیه وشولا به فاطمه وشولا به ام کلثوم به طاهره او یا د قشن طیبه چې د دوړ نمونه د قاسم دي وشو د مارینه به ورسې ابراهیم وشو او جبريل عليه الصلاه والسلام د رسول الله صلی الله علیه و ورته ویل یا رسول الله الله رب العزت په زنانه باندې سلام وایي چې استغفر راځي هغه چې خدیجه الکبرى د رسول الله صلی الله علیه رب العالمین په سلام هیڅ نه درلګل لیکن په خدیجه الکبرى را لګل نبی کریم علیه الصلاه والسلام به ډیر اکرام کودا چې کله ژوندې و رسول الله د په حیات کې بل زنانه مونږ کړه سره د دین چې زموږ پیغمبر ځوان الګ دی ځوان 15 کلن دی لیکن د خدیجه د فضیلت د وجه نه بل زنانه سره په نکاح نه کړه او کله چې دا وفاتم شو رسول الله ډیر اکرام د دې خپلوان کول او عائشه به فرمایي زه به دومره غیرت کړم ما ورته ویل چې یا رسول الله چرته بل زنانه شته او کریشته لري امدغه خدیجه یا د خدیجه ویغي مالوي چې انها كانت وكانت هغه خدای رقم خزو دا یو رسول الله په کور کې ناسو دی غلول له حاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله आवाज ورته ویلای د مور غوندې کا دوی ورته وکړه د رسول الله ډیر اکرام کړي حجاج لاړي جبل نور غار هرا د سق غار دی دغه خدیجه الکبرى د رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیره به د خوراک او ساک مسله ور برابر ولا مجاهد زنانه او چې د زنانو قیمتي زنانه حاصل چې دا په ټولو زنانو کې بهترینه زنانه ده څوک عائشه به سره د څوک وې ده بنا بر هر تقدیر خدیجه په نکاح کړه کله چې خدیجه په نکاح کړه د دین ورستا د رسول الله د سفر ملګری د حضر ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغله اسلام وړاندې کې ایسه هغه رسول الله باندې ایمان راوړو پس وړو کې ولنه مسلمان شو وداش دا د رسول الله حمزه تقریبا 3 کړي 2 کړي کشر دی او د سفر ملګری او د حضر ملګری او د هجرت ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ایزما ملګرو ما سره چې څومره احسانونه چا کړی دي ما دغه بدله په دنیا کې ور پوره کړی دا یوازې ابو بکر په ما باندې دومره خرچې احسانونه کړی دي چې حق نشم پوره کولای در رسول پر رب العالمین د حق پوره نه کی دا زمونږ اساس دویم مشر دی د محمد صلی الله علیه وسلم نورستا سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله ته راضی دی د رسول الله قرآنی صحابي دی قرآن کې الله رب عزت فرمایي اس قال لصاحبه چې کله دې خپل صاحب له ویل او هو فی الغار او بغار کې واغا یا فی الغار د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د هجرت ملګری عائشه به فرمایي یو ورځ په پلار کور لراغه وې دومره د تندې د خوشاینه په قیدو چې د سترګو نه وکړه واره ما دې ته پوښتنه کې ولی وې خبره نه لري ما نه وې محمد صلی الله علیه وسلم اراده هجرت لري ما ورته ویلو چې ما ځان سره ملګری کوي مال وراثت زما ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان سره د هجرت ملګری کې په سفر باندې چې کله روانو د مکه تر مدینه پورې اتو ورځې کې دوه مسر اعلان دي کې رسول ان شاء الله روان د هجرت مسله مستقله نبی کریم علیه الصلاه والسلام بکته کاته او دا قران تلاوت کو ابو بکر رضی الله عنه کله یو خوا کاته کله بل خوا خلق به تعقیب ول چاته پښتنو کې چې لکه دغه سړی څوک د تاسو روان دي وی رجل يهديني السبيل دا چې انسان چې مال الله راکې دومره سیاسي انسان هم د سیاسي بشریت هم لرو دشمن دا خبره معلومه کړه چې دی ابو بکر نه لار ورکدا او دغه سړی ورته کوي ابو بکر شه ورته ویل چې نه معنا اخرت لار معلومه ده د محمد صلی الله علیه وسلم مال کوي رجل يهديني السبيل بدر سړی دی عائشه رضی الله عنها ورس هغه فرمایي وې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اسمان لم پورته کاته د استوري په قیدل ما ورته ویل یا رسول الله د څه انسان به چې دومره نیکی نه کړی لکه د استوري وی مال وی چې آو ما وی څوک دی وی عمر وی ما ورته اسمه را پلار ورته وی ویلې د عمر رضی الله عنه چې دا ټول مسلې را جمع کړې چې د ابوبکر دا غویش په بسم نشه رسیدي ابوبکر دومره اوچت انسان اگر که په نفسي د عمر څخه خپل فضائل او د ابوبکر څخه خپل او د عثمان څخه خپل او د علي څخه خپل
لیکن دل ویل شي صفات امتیازي جدا جدا د امتیاز صفاتونه چې په یو تقدیر په بل او دا د محمد صلی الله علیه وسلم وزیرو رسول الله فرمایي په اسمان کې می دوه وزیران دي جبرئیل او میکائیل الله نه می دوه وزیران دي ابوبکر او عمر رسول الله فرمایي وکله چې دا قبرونه سپړل کېږي انسانان تیر او ځول بزرګ وسم ما په دخوا کې ابوبکر او صدیق می حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې په جنت کې جدا دروازې دي باب الذکر باب الصلاه باب الدعوه باب الجهاد باب الصدقه چې کوم عمل کړي دي باب الریان اقا دروازې والا په جنت کې چې لکه د جهاد والا په دلار راځي روزتيانو په دلار باندې راځي د صدقې والا په دلار باندې راځي کاظمین الغیظ والا په دلار باندې راځي د ذکر والا په دې باندې ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې د شي انسان به چې د ټولې دروازې ورته आवाज کوي او وې زه امید ساتم چې هغه به ته یا ابو بکر رضی الله عنه په جنت ټولې دروازې आवाज کوي یو دروازه ورته आवाज کوي چې ابو بکر په دې خوا راشه بل ورته چې په دې خوا راشه بل ورته چې په دې خوا راشه ځکه دا مسلمانانو دویم مشر دی دویم خلیفہ دی د محمد رسول الله په ځمانه د په منبر باندې ناس ته د قشم بدی مسلمانې ولاړ رسول الله ډیر ترغیبات د دې مشري ورکړي دي یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام و 380 اخلاق د اسلام د مسلمانانو چې په دې کې چا په کوم باندې عمل وکړي رب العالمین می جنت لور داخلي د الله رحم له اشاره ده ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې د دې بچي څه په من کې راجم شوی کوم نه راجم شوی رسول الله فرمایي وې د 380 اخلاق دا ټول پتا کې موجود دي ابو بکر تمره اوچت انسان دومره قیمتي یو ورځ عمر رضی الله سره په مسله باندې بحث شو عمر سے بیسه مخالفت وکي چې باسونه ابو بکر رضی الله په اعتبار رسول سره ډېر نرم انسانو د عمر سے خپل راغی ورته ویل چې زه پوینو شم او ما ته باندې غوسه وکړه خیر دې ما معاف کا عمر سے به نه دې معاف کوم به ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم درې کړه ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم ابو بکر رضی الله عنه رسول الله خواله راغی یا بل چې رسول الله خواله خبر راوړې ته خبر نه وینا وې د ابو بکر او عمر ما به کې دا مسله راغو نه طلب د معافي وکړي لیکن عمر نه معاف کړي عمر رضی الله عنه رسول الله خواله راغی نو رسول الله دومره غصه شو د ټول ملګرو لوي چې اسما ملګرو زما د یو ملګری د ابو بکر هغه اخر تاسو مال نه پرې دی څوک به یو طرف باندې فاصله وي څوک به بل طرف باندې فاصله وي هغه تعالی دا خبره کوي چې ما معاف کوته نه معاف کوي نو دومره غصه شو ابو بکر رضی الله عنه چې رسول الله باندې نظر پرې وته ورته ویل یا رسول الله په دې مخ کې خبره کې ظلم سما ته خوانه شو عمر ظلم نه وکړي تیرې سما ته خوانه شو خیر د غصه دومره مکوا لیکن رسول الله به نه قلارې دو دې ملګرو له دا خبره وکړي چې سما د یو ملګری د هغه خرتا سما لپاره دی نه څوک په یو طرف باندې څوک په بل طرف باندې غصه کوي د دې ورځې نه را پدې خو به ابو بکر رضی الله عنه مقابله مخالفت چاونه کی علي ابن مديني فرمایي وی چې کله رسول الله وفات شو داخله چې مرتد کېدل رب العالمین د ابو بکر په وجه باندې ایسه دروازه ور بند کړه د ارتداد او په اسلام کې پاتې شول او چې کله مسله د خلق القرآن مسله الله رب عزت د احمد ابن حنبل په واسطه باندې ایسه داخله منع کړه د دومره اوچته حسینی اوچت انسان د عائشه رضی الله عنها سره رسول الله نکاح په دې مناسبت باندې وکړ چې ابو بکر خوشاله شي د رسول الله شخرو ده حاصل چې ډیر اوچت انسان ان شاء الله د رسول الله د سیرت او تاریخ نور سره ابو بکر سره تاریخ باندې ډیر وګړه خبره کو د الله په فضل او کرم سره بجمو باندې چې ابو بکر کوم یو انسان دی ابو بکر رضی الله عنه باندې ایمان راوړو اسلام یې پیراوړو دین ورسره علي بن ابي طالب او چې د محمد رسول الله زومم دی د ترزویم دی کشر ماشوم د دعوت ورکې ورته ویلې چې ایمان په ما باندې راوړ ایسته ایمان ور باندې راوړ علي بن ابي طالب د رسول الله په تربيت کې څنګه تاریخ ولا لیکي وی ابو طالب صاحب شو پاغي وخت په د باندې ډېر فقر راغی غربت راغی او رسول الله په دې وخت کې تجارتونه شروع کړي او مالدار شو او خوشي وو بني مطلب دا خبر وکړه چې د ابو طالب دا زمانه موږ تقسیم کو طالب دی عقیل دی جعفر دی علي صاحب دی څوک به یو ځان سره والی څوک به بل ځان سره والی چې دا بوج په پلار باندې کم شي او تربیتونه دي ملګری وشي علي بن ابي طالب محمد رسول الله په تربیت کې الله ورکی تربیت کو دا ډېر ناشنا سره دی اسم کونه دا ابو تراب دا حسن رضی الله عنه د بچی حسین فاطمه زهرا رسول الله باندې کمن ورکړه ټول غزاګانو د حاضر شو سیوار تبوک نه تبوک پاتو په اسمانه په وړه ولا بیرته رسول الله خو به سیورغه هغه ورته یا علي ولی بیرته رااله وی یا رسول الله زخه زکه غوند نیم چې په کور کې پاتې کېږم ټول ملګری د څنګه په طرف باندې جوزه په دې کې پاتې کېږم دومره غیرتي ورته وی بل ته خو ما پاتې کړي انت مني تزمانه د شي لکه چې هارون د موسی عليه السلام نه لري او په اکثره غزاګانو کې د رسول الله جنډه بر د سره وا خیبر لچ کله لاړو د خیبر کې ظالم د شي ویلي
وېزه د شي الکه مې او د شي ځوانې ما چې د خبر د جنکی په ما باندې فخر کې او د ملګری په ما باندې فخر کې او دا علي سي ورته ویلي وان الذي ثمتني امي هذرا ساكي الصلاح كريه المنظري وقسم په الله زم هغه انسان چې مور په سوزنه کې تړلم د هدري لقب ما لړا کړی دی اسد الله د الله زمره ودا کله چې ما دشمن له په بد نظر باندې کتري چې سملول مني پرې دمه نه ایسه به دشمن او وجلو اسد الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام زما خوارج ورته عبدالرحمن ابن ملجم په نامه باندې سړی تیار کې ایسه ور باندې حمله وکړه دغه په وخت کې چې اختلافات را روسه ان شاء الله د مناقبو کې بیانېږي علي معاویه رضی الله بعضی ملګرو سره بیعتونه ونکړه څه مسله به پیدا شو بعض علما فرمایي ودا چې په خوب کې ولیدو رسول الله له جړل وی رسول الله له دا ویل الله رسول ته د دنیا له لاړ سره پر خودم د فتنو نه د څه اختلافات ما په دې وخت کې پیدا شو وی راځه ما په سره روانه ګرځو ورځ ورسره علي بن ابي طالب سره شهید شو د وفات شو د په ایمان راوړو او په غلامانو کې زید ابن حارثه دا د رسول الله غلامو د رسول الله محبوب او رسول الله ورته دې ویلو چې تاسو ما بچي زید ابن محمد عليه الصلاه والسلام متبنی ودا به د دې وجنه دې کې کمی انسان مخکې ایمان راوړی دی چا یو خبره کړي چې ابل خو لیکن خبره ده شدا چې په زنانو کې ولنې ایمان راوړی دی هغه زموږ استاد مور خدیجه الکبرى په مشرانو کې چې ایمان راوړی هغه زموږ استاد دویم مشر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کشرانو کې چې ایمان راوړی دی هغه زموږ استاد مشر اسد الله علي بن ابي طالب په غلامانو کې چې ایمان په محمد رسول الله باندې راوړی دی هغه زموږ استاد مشر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما دوی په ایمان راوړو زید ابن حارثه دا د مور سره د ماماګانو خپل روانو مختصر غو حالات داري عربو کې دا عادتو چې هغه په خلک په زور باندې نور غلامان ته جوړول د سوالم د مغربین کوي چې دین د اسلام کې څنګه تاسو غلامان جوړوي دا خو قسم ته دي انسانيت خلاف کار دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې تحقیق لګلې لري چې غلامان په څو وخت پیدا شو غلام چاله ویلې شي قصیده نو نیک ابن قیم رحمه الله به دې اشاره کړې ده بلکې تصریح غلامان چې د رسول الله په وخت کې پیدا شو غلام هغه چاله ویلې چې یو سړی د دشمن یو کس بندي کی غلام هغه ویلې شي دا ولی دا په دی وجه باندې چې د رب العالمین بندګي ونه کړو الله رب العزت فرمایي چې زما بندګي خو دې ونه کړه وځي د خپل بنده جوړو غلام جوړو دا بدر باندې خدمتونه کوي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله قصیدونه نیکی فرمایي یو شعر ویلې دی وې کوم انسانان چې د رب العالمین بندګي نه کوي الله رب العزت د بندگانو په بندګي کې ورواچ اغه نه به متاثر شي و ایسد او د اموره د بدمعشانو قبضه کړه چې قبضه کړه د امور ورته خوشی کړه دنه غلام جوړ کې یو ځکه خرڅو بل ځکه ها تر دې پوری چې خدیجه کبرا راورشد مکه له خدیجه رضی الله عنها دا واقصو د محمد رسول الله سره غینه وعده کړو ایسه رسول الله لور کې رسول الله سره دونه مینه محبت د الله د رضا لپاره آزاد ډیره مینه وسره و او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا پیغمبر شوی نه دی تقریبا د 13 کلو په عمر باندې چې ډاکوانو اغوا کې وای تختو اختطاف کې 15 کاله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبوت لا پاتې و او به 15 کاله ورسته اقا مسله د سوره احزاب رااله چې د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړ رب العالمین فرمایي چې وسه د طلاق کړه تو سره نکاح وکړ عربو کې دا عادت چې چا برچا زوی له چې داس ما بچی دی به داګه کزل شي ګڼل لګ خپل بچی کزا میراث کې به ځان سره شریکو وسه اکثر انسانانو کې دا عادت دی بچی نه کېږي یو چانه بچي وي چې دبل چانه دا ظلم دی ناروا یو خو به ماشوم باندې ظلم دی دوی ماګه کې د پوی ظلم دی معنی د مور پېتی پاتې شي سره نور شوده ورکول کېږي او بل کې چیرته دغه د کور ولا اغله شوده ورنه کې دا سبا سړی را لوي شو یا دا جلی راغټ شو نه به کې د ستو فردي هغه حکم ماچ قران کې الله د نوم ذکر کړي زید دا د بختور نوم دی خازن فرمای یو مفسر دی وې کم سړی چې د زید سیم نوم والی الله ورته درین دیش نه کې ور کوي دیرش قران کې دا ذکر دی حدیث کې ذکر دی د فقه کتابونو کې ذکر دی د نحو سر په ټولو کتابونو کې ذکر دی وجم دا مفسرین ذکر کوي وخاب خلق ویل زید ابن محمد علیه السلام خو شکل دا سوره احزاب کې حکم راغی زید ابن حارثه نو الله دل تسلی خوشالي د پر ایس قران کې دنوم کې خو زید رضی الله تعالی عنه ودا به رسول الله علیه ورکی نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا محبوب شو د خپل فلار وینځه ورکه ام ایمن برکه دا ورته په نکاح کړه هغه ډیره وکړه زنانه وا د عبد الله سي وینځه وي پنځه وکړه د عبد الله نه پاتې د قشنه ودا وینځه رسول الله په میراث کې او څه شيونه غنم منو وغيرها یا توري به نبی کریم علیه السلام وفات کیږي ام ایمن له مشه ژوندې پاتې ده او رسول الله به د اسامه سره مینه ولرله د قشان د ام ایمن سره د زید سره د دې ټول سره محبت مینه لرله د غلامانو قربان ایمان راوړو د دین ورسته
به دا خبره چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې داخله غولي پویږي نه ابو بکر رضی الله عنه چې کله د رسول الله دعوت واخصونه یې څنګه دعوت شروع کی یو چاله ورغه ځکه ابو بکر دا معلومه کړ چې رب العالمین له یو کیسه نعمت راکړي چې دا قران دی د دې غوړي نعمت نشتا كنا نعبد الحجر والشجره موږ د کانو د بوټو بندگی کوله فانزل الله فينا كتابا الله رب العزت په موږ کې کتاب نازل کړي قران وارسل الله فينا رسولا الله په موږ کې رسول راولېګو وانزل ما هو کتاب مبین قران وسره نازل کړي ابو بکر ویل چې دې اوس دعوت پکار دی یو سره خبره کوه د بل سره خبره کوه د بل سره اولنې خبره د عثمان صاحب سره وکړه چې لکه دا محمد راغلی دی عليه السلام ایمان پر راوړو د قیمتي سره د دنیا کامیابی په کې د آخرت ایس عثمان ابن عفان ایمان راوړ عثمان ابن عفان د رسول الله زم دی ذل نورین ورته ویل شي د نشه صحابي دومره حیاناک سره دی یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې نشو د اپکی مبارکه غړولې وي توجه لک پاتې شو ابو بکر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس عمر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس علي صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس خو چې کله عثمان ابن عفان راغی نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل ځان برابر کړ عائشہ رضی الله عنها وکړه کزوا ورته وی یا رسول الله دا څنګه ابو بکر شراغ په ماغه کیفیت عمر شراغ په ماغه کیفیت علي شراغ په ماغه کیفیت رضی الله عنهما او دا شراغ دشي ورته وی یا عائشہ زول حیا د اق انسان نه ونکم چې ملائکه حیا کوي عثمان ابن عفان ملائکه حیا کوله جامع القرآن دا دومره قیمتي انسان دی الله ورته جنت زیره په دنیا کې ورکي د تبوک په غزا کې تقریبا 900 وکانه او 200 اسونه او 2 لک دینار یا درهم د مجاهدونو باندې خرچه کړ دا چې په خله دیږي چې دومره چنده سړې په وغزا کې ورکی چې 900 وکانه 200 اسونه او په لکونه درهم اشرفي دینارونه دا ورته ورکی دی ورکوي دا به ولګوي اوچت انسان قیمتي انسان نبی اورځي و صدر شي دشمال پر سر باندې راچولیو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل چې عظیمه فتنه کې بدا شهید کیږي یو صحابي فرمایي زه په سلام چې دا بچو کې منډه مې په شواله خود بالکل دا صدر او دشمال باندې د مخ دومره پټ کړو چې اخر مې دا سر د شلان د خونه ورکاته چې ګورم عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ خبرجو په خپل کور کې معاشره کې ورته وی ویل په کلا باندې سر راوچت کې وی اي خلکو اقا سړی وجل کېږي چې هغه شادي شوی زینې کړي ما په جاهلیت کې زنانه دا کړو په اسلام کې نه دا کړی دویم دا معنی چې هغه مرتد شي زه مرتد نه یم دریم چې سړی قتل کې ما قتل نه کړي د چا کور لور واوړي دا کارونه خو مانه دي کړي وی ایست د قرآن تلاوت کو خوارج پر آتاو شول او د قرآن تلاوت کو چې گزارې په ول کې وکي اول څات کې لګونه په دغه آیت باندې ورغه فشک فیکهم الله عثمان بن عفان الله ولي زبر انتقام عالم هغه کمیشن اوس د روس پاجایبګر کړي او هغه قرآن د یمن پاجایبګر کړي موزیم شورته ویل شي هغه کړي دا شهید څه کم سره پاسه 12 کاله د خلافت مسله د نور سره لوی مسلې پیدا شوې به دنا زبیر ابن عوام یو بل صحابي او هغه ایمان راوړ چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ترور زوی به سعد بن ابي وقاص په ایمان راوړ سعد بن ابي وقاص خپل نوم سعد دی ابن مالک تدې نشه صحابي دی اولنې هغه انسان دی چې په اسلام کې د رسول الله څوکیدار و دا پس ګرځي د مجاهد غشه په اسلام کې دی وشته د ولس کلو په عمر باندې چې د ایمان راوړی دی په خپل دا فرمایي وېزه د ولس کلو په عمر باندې او چې ما په رسول الله باندې ایمان راوړو دریم قسم چې مؤمن شي شپکسي شورا کې دا سړیو مستجاب الدعوات سړیو رسول الله ویل شدنه دعاګانی وغواړي ملګرو به دعاګانی غوښتي یو غزا کې پیغمبر علیه السلام ورته سړی انتخاب کې دغه سړی اوله په دې ځمانه ګونډه ورته ما تک چې کم ځبه دي ورته کې حق ځي وشتو رسول الله ورته ویل فداک ابي و امي ارمي اساس سعد اسما مور پلار سره قربان مجلس کې مناسو غیر اختیاري رسول الله وکي لاړ چا ورته ولی چاړي ساده وی قسم په الله چې رب رسول الله مله د کلمات ویل دي چې د خوشالۍ نه رسول الله وکي چې مال محمد صلی الله علیه وسلم د شی ویلي چې ارمي یا سعد فداک ابي و امي اسما مور پلار سره قربان دومره اوچت خلق ودا په دنیا کې ورته رب العالمین د جنت زیری ورکړي و د پاریس درون د دې سره مجاهدونو قهرمان او قومندانو دا دوه وکړو په عمر کې وفات شوی حقیق په علاقه کې چې په اغیزه کې د مدینه منورې نه تقریبا لس میل وړاندې خپل بنگلې جوړ کړو په هغه کې دا پروتو چې ایسه مرګ ور باندې راغی د دنه ورسره طلحه ابن عبید الله ایمان راوړو طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض رسول الله ورته انشاء قبول ور کړی و امده چې دا سخه د روانه و د احد په ډګر کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره تکالیف راغله چې سخت مقابله د ځان ورواچ لاس مبارک شل شو رسول الله ویلي ومن هغه انسان چې هغه د شخوخ غني چې د زمکه په سر باندې زيو ژوندې شهید وګورم هغه طلحه ابن عبید الله دی
رسول الله ورته د ژوند په وخت کې د شهید لقب ورکړی دی کله چې دا وفات شو باز علماء دا خبره ذکر کړي 10 لک درهم او 6 لک دینار ته پاتې شو دا چې په خله دیږي 10 لک درهم 6 لک دینار شر علم النبلا کې دا راځي وکله چې وفات شو تقریبا 312 ستر ته پاتې شي تمره اوچت قیمتي او تمره اوچت صحابه د په ایمان راوړو د دې ایمان ورسره زید بن ارقم ور باندې ایمان راوړو خباب بن الارد دور باندې ایمان راوړو عبد الله بن مسعود په ایمان راوړو دا ناشنا صحابي دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پڼي بالغ ته مسواک دا به څنګه د رسول الله د شکل سره بالکل مشابه وو چې په کوم کیفیت رسول الله ناسو درس او تدریس له منځ بالله عبد الله بن مسعود په هغه کیفیت عمر رضی الله عنه ویلي وې کو نه فند شي وړو کې غوندي دی خو لیکن د علم نه سم ډک دی رسول الله ورته ویلي وې زب تاسو له هغه شی غوړه کوم چې کوم ابن مسعود تاسو له غوړه کړی دی امام ابو داود الافغانی فرمایي و د ابن مسعود مثال د صحابه په دې مابین کې د شې لکه ابراهيم عليه السلام چې د انبيو په مابین کې د په ایمان راوړو د نورسه بلال ابن رباح د په ایمان راوړو دا ناشنا صحابي دي دې لکه توجه کوي اخره مسلم دار بلال رضی الله عنه چې بلال بن رباح د حبشو د رسول الله خادم د رسول الله مؤذن د نکلو تاریخ ولا لیکي چې معلوم نه دی لیکن په دې کې ایمان او د ایمان د وجه رب العالمین په دې دنیا کې د شی وسلو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وایي چې کله جنت لاړ اسمنه مخکې به بلال صاحب روانو د خادم په صفات داغه د پڼو دا کشار مې اوریدو یو ورځ ورنه پښتنه وکړه ورته ویل شي بلال کوم عمل تکای وای ویل یا رسول الله زما خو بل عمل نشته مگر کله چې زه او دسو کوم به دا کوم منځ کوم چې کوم الله لیکل دي 2 رکعات 3 رکعات شپږ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا کله چې اذان وکم د اذان د اقامت په مابین کې صرف 2 رکعات منځ وکم دا چونکی مؤذن دی جمعه نیمه غنټه وګنټه مخکې راتلو رب العالمین دې عمل د وجه جنت د رسول الله نه مخکې بوتلو اې دې به دا مطلب نه چې دا رسول الله نه مخکې بهتر دی معنا د خادم په صفات کم سړی چې جمعه سره تعلق لري ان شاء الله کله په دې باندې خبرو کو یو سل 15 کسان دي چې رب العالمین او شیونه دي چې د اصل سوري لاندې کې نه یا د خپل سوري لاندې یا د الله د رحم لاندې یو پکې حق انسان د جزلې د جمعه سره تړل شوی دی د نیمه غنټه راته چې مخکې څوک دا الله وختي جنت ته داخلي دا اختلافي مسله نه وي چې سړی په مکروه وخت کې د 12 بجو وخت کې د نور راخطو پر وته وخت کې جمعه ته داخل چې تحیت المسجد وضو کولې شي نشي کولې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا چې نشي کولې درې روایت دراوړي دي او په بل طرف باندې جمهور علما یو روایت راوړي او دا خبره کوي چې دا کولې شي صلاه توبه او فلان او فلان په غیبه قیاس کړي دي نو بلال رضی الله عنه دمر قیمتي انسان د زید ابن حارثه او د بلال رضی الله مبارک درجه اگر کدا غلامان ول نه و لیکن رسول الله به د جګړو امیران مقرر ول ابو بکر او عمر به ورته معاونین ټاکل یو خدای کی اشاره ده دیلا چې امتیاز او بالاتری دا ګوره په نسبونو نه ده دا په عمل ده بلال ابن رباح دا د څه سړی دی چې عمل کړی د تحیت المسجد تحیت المسجد او تحیت الوضو رب العالمین مخکې جنت لا بوتلو دویم دی کی اشاره ده دیلا چې د مؤمن یو معمولو غندي عمل ولې نه دا ګوره رب العالمین په نسبت ډیر اوچته حدیث مصدق د حاکم کې راځي رسول الله فرمایي وې د ستاسو د یو مؤمن چې د ظریف اندازه باندې عمل وکي رب العالمین دغه عمل تربیت کوي دومره غټ کی لکه څنګه چې د احد غر غټ دی لکه پتا شو کې دی یو اس بچي چې هغه تاسو د اس یا د اس بچي تاسو تربیت کوي خط طریقه باندې رالو ان شاء الله څنګه عمل دومره تربیت کوي او بل دې کې اشاره ده چې اي خلکو ایمان او عمل صالح ایمان سمانا التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتماد به رسول الله چې کوم خبره موږ لراوړي د پاغي باندې یقین او رسول الله باندې اعتماد عمل صالح سمانا کوم عمل چې د قران او سنت سره برابرۍ کته ذکر کوي کته مونږ کوي که روزنه سي که دعوت کوي که صدقه ده که جهاد ده که خوب ده که جامع که غم که وادي که تجارت که وادي که هر مسله خو چې په هر خبره باندې تدې شوی چې قال الله قال رسول ته عمل صالح والي الله رب عزت عمل چته دي کی اشاره ده نو بلال رضی الله عنه دا مسله وکړه چې هغه ایمان پیراوړو چا یو کالو سچ ادب کله چا درې کاله ذهن له پیدا سوال راځي چې د مکی مشرکان ول پر دعوت باندې خبرې دل نه جواب دا چې الته نه کان خلک نورم وو به تور مثال زید بن عمرو بن نوفل قص ابن ساعده وعبد الله ورقه بن نوفل دیم د شي عقیده لري چې دا بس دعات خلک خپل دعوتونه بکئی سلويکته پورې خبره ورسېدله دویمه وجدا علماء ذکر کړی چې دعوت پورې فرق دی بعضي انسانان چې دغه د شي لکه موږ تاسو نه چې په دې کې د قران درسونه کو ګرځره منځونه کو څوک مل سنوي ولی بعضي د شي انسانان دي زمونږ وسوسه مسلمانان رونه چې په غره کې د ګاټ لاندې د نوځي د نن دشمن نه پریدي ځکه زمونږ دغه د ایمان مابه کې فرق دی
زمونږ او دغه دعوت ما بین کې فرق دی زمونږ او دغه عمل ما بین کې فرق دی زمونږ عمل په دې مرتبه کې دی چې ګرځو دغه عمل په حق مرتبه کې دی نو د دې وجنه د رسول الله دعوت تیزو او د دې خلکو عملونه چې هغه زید ابن عمرو ابن نفیل او د بلبل دوی په عمل کې لږ در سستو په معنا کچا به مخالفت وکي بس کیسه کې نه و دې پورې دا خبر را ورسېدله نو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام 3 کاله پورې دا مسله و دا دعوت خد 3 کالو کې اخري خبره دې ملګرو کوم عمل کو سلوختم کال کې مبعوث شو 3 کاله کې دا پټ دعوت کړي 3 کارونه کړي دي یو دا منځونه کول هغه وخت کې 2 منځونه فرض و د سار او ماخصن نور نفلونه و حدیث مسند احمد کې رسول الله فرمایي وکتا سو وغاړي چې الله لور نږدې شي او الله رب عزت تاسو دا غوونه او ارزه د خپل حکم برابر استعمال کې نوافل کوي کافر لګوري هغه موږ تاسو د عمل ورسره کوي ځکه موږ تاسو کله عمل کوو نو موږ په تایید کې رب العالمین دې کدا کافر به موږ باندې برید کوي نو الله موږ په تایید کې ودرېږي د پلان به موږ نه شټینګېږي خو موږ کله په یو نقشه باندې د عمل ورسره کې کله په بل نقشه لګا کرکټ ته پلاني مقابله ده او دا ډرامي راوتی دی او دا شوینه راوتی دی دا موبایل راويستي ځوانان په دې باندې مصروف شي د عمل نه خالی شي نو موږ چې کله د عمل نه خالی شو الله به موږ څه کوي کافر شي به موږ باندې کله برید وکي نو موږ به دومره امکانات هم نه لرو چې داغه مقابله وکړو دومره طاقت یې سبه موږ ماتي وخورو نو منځونه کول په دې باندې الله سره تعلق برابرېږي تهجد کولې و د سر مزنه ورسره موږ دکې هغه به دکې دلنا هغه به ذکرونه کول موږ د رب العالمین بندگی کټ کوو او خپل خبر باندې راوچتو هغه به دا کار کوي خواهش به کټ کې د الله بندگی به راوړان دکړه موږ د خلکو د رضا پر شګور شو هغه د خلکو د رضا پروا نه کوله احمد ابن حرب فرمایي به ما د خلکو رضا پر خو د الله سمای په عبادت کې خون پیدا کی ما وېسې چې کله واري شو عائشه رضی الله عنها خطر ولګو و مال او نصيحت وکا و د خلکو رضا پر د الله رضا والا و داس مره پر کافره امام شافعي رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او نظر النعیم کې دا خبره نقل دا ورزن ناس غایت لا تدرک دا د خلکو خوشحالي د چې فرمایي چې وردانه چلا لیکېدل دویم کار تشکیه النفوس شروع کړه دروغ موایا حسد مکوا کینی مکوا غیبت مکوا ګناهونه مکوا بلکې تقوا وکړه د الله محبت خپل کا دا وکاو دا کم چې د کولو دی هغه وکړه کم چې د نه کول دی هغه پرې خو او دریم دعوت ال القرآن شروع کې نو موږ د رسول الله په سیرت کې اولنی څلور کسان د غوی ایمان تغین ورسه به سلوي کسانو پورې دا خبره ذکر کړه نو د 3 کالو پورې د رسول الله په سری دعوت کې دا مسله ورسېده ان شاء الله را روانه چهارشنبه په ورځ باندې څلورم کال د رسول الله د نبوت شروع کیږي به او باقي کې هغه خبره کو چې کم کارونه تر لسم کال پورې وشوله سری دعوت پاتې جهري دعوت به شروع شو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابع لري نصیب کړي به مهم اعلان دادي سبا ان شاء الله 2 بجو زموږ په مدرسه تعلیم القرآن او سنت نارجباغ کې د شیخ صاحب احمد شاه د ترجمه افتتاح او زموږ وړه دوره د اختتامي پروګرام دی درش 15 درش څلوي پورې کسان زموږ ان شاء الله غد وړي دورې نه پاريږي 2 بجو نو پروګرام شروع کیږي د دوره تفسیر افتتاح او د دوره حدیث یعنی د مشکات هدايه بیزاوی جلانه د اختتامي پروګرام دی نو د رب العالمین د رضا لپاره خپل مګي برخه ور ټول ملګرو سره دا خبره شریکه کو چې سبا د خیر په دې مجلس کې موږ تاسو سره شریک شي رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي ان شاء الله دې بارے کې تفصیلی خبرو کو الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير